سلامونه، جوړ په خیر. د یوې شېبې لپاره مو خپل سترګې پټې کړئ او داسې تصور وکړئ چې ستاسو دواړه لاسونه نشته. تاسو نشئ کولی ډوډۍ وخورئ، تاسو نشئ کولی د روغبړ په وخت کې خپل ملګري ته لاس ورکړئ او تاسو نشئ کولی چې د خپل ملګري په اوږه باندې لاس واچوئ. حتی تاسو نشئ کولی چې خپله مور، پلار، ورور او خور په غېږ کې ونیسئ. همدا ډول که تاسو فکر وکړئ چې ستاسو په همدې حالت کې ستاسو دواړه پښې هم نشته، فکر وکړئ ژوند به څومره سخت وي او انسان به له څومره محدودیتونو سره لاس او ګریوان وي. سخته ده که نه؟ حتی په دې اړه فکر کول هم سخت دي. نن درته د همداسې یو انسان د ژوند قصه کوم چې هغه دې نړۍ ته بې لاس او بې پښو راغلی. ژوند یې له ګڼ شمېر ستونزو او کړاوونو څخه ډک وه. دی په ژوند کې له ګڼ شمېر ستونزو او محدودیتونو سره لاس او ګریوان وه، مګر دی بیا هم د ژوند سختیو ته نه دی تسلیم شوی او اوس د نړۍ تر ډېرو روغو انسانانو یو بریالی انسان دی او حتی دی اوس ډېری روغو انسانانو ته د هیلې او امید درسونه ورکوي. نیک وی آچیچ هغه کس چې د نړۍ ته بې لاس او بې پښو راغلی خو اوس د نړۍ تر ټولو بریالی انسان دی. نیک په 1980 کال کې په استرالیا هیواد کې د نړۍ ته راغلی. نیک د سندروم تترا ناروغۍ په وجه د نړۍ ته بې لاس او بې پښو راغلی او پرته له شکه چې د نیک ژوند له ګڼ شمېر ستونزو او محدودیتونو څخه ډک و، خو نوموړی هیڅکله د ژوند سختیو او محدودیتونو ته نه دی تسلیم شوی او اوس د نړۍ تر ډېری روغو انسانانو یو بریالی انسان دی او حتی ډېری په صحت روغ انسانان له ده څخه د هیلې، امید او د ژوند د سختیو سره د جنګېدو درسونه زده کوي. نیک د نړۍ تر ټولو مخکښ ویناوال دی چې په میلیونونو کسان یې وینا ته په تمه وي. د نیک تر زیږېدو وروسته هیچا دا تصور نشو کولی چې دا ښکلی ماشوم به یوه ورځ د نړۍ تر ټولو بریالی انسان جوړیږي. نیک ښوونځي ته تر تلو وروسته په 8 کلنۍ کې د خپلو ټولګیوالو د ریشخند وهلو په وجه په شدید خفګان اخته شو. نیک غوښتل له دې ژور خفګان څخه د خلاصون لپاره ځان په اوبو کې غرق کړي، خو د نوموړي په وینا د خپلو والدینو سره د شدیدې مینې په خاطر له دې کار څخه په شا شو. نیک په 21 کلنۍ کې له ګریفټ پوهنتون څخه د مالي پلانونو جوړولو د متخصص او محاسبې په برخه کې د فراغت 2 سندونه ترلاسه کړي. نوموړی د لامبو وهلو ترڅنګ ګڼ شمېر نورې لوبې هم ترسره کولی شي. نیک په 2008 کال کې له کانایي سره واده کړی او اوس 2 زامن او 2 لورانې لري. کانایي د نیک په اړه وایي: کله مې چې نیک د لومړي ځل لپاره ولید، په ده کې مې ټول هغه خصوصیات ولیدل چې زه یې کلونه په لټه کې وم. هغه د ژوند سړی دی او زما لپاره د ژوند یو بهترین ملګری. نیک د خپل ځان په اړه وایي: زه دې نړۍ ته بې لاس او بې پښو راغلی یم، مګر هیڅکله د ژوند ناخوالو ته نه یم تسلیم شوی. هیڅکله مې ځان د شرایطو په محدودیتونو کې نه دی بند کړی. زه د نړۍ ګوټ ګوټ ته سفرونه کوم او د میلیونونو انسانانو په وجود کې د یوې ښې راتلونکي لپاره د هیلې او امید شمع روښانوم، ترڅو دوی په پوره مینه، کلک هوډ او په پوره زړورتیا سره د ژوند په ناخوالو بریالي شي او خپلو موخو ته ورسیږي. ځینې وخت داسې احساسوم چې ژوند ډېر بې انصافه دی. د روزګار سختۍ او نامساعد شرایط ځینې وخت انسان په یوه ګډوډ حالت کې واقع کوي. زه په دې ټکي تر ټولو ښه پوهیږم او درک کوم یې، مګر سپېڅلی کتاب وایي کله چې په مصیبتونو کې راګیرېږې، دا مه هېروه چې ژوند د برکتونو ټولګه ده او هر څه د تغییر په حالت کې دي. دا هغه درس دی چې کلونه یې وخت ونیولو ترڅو هغه زده کړم.
بالاخره مې هغه زده کړ او اوس د خپلو ترلاسه شویو تجربو په واسطه کولی شم تا ته در زده کړم چې د ژوند ډیری سختۍ یوازې د دې لپاره دي ترڅو موږ ته نوي او ډیر فرصتونه رامنځته کړي او موږ دې ټکي ته متوجه کړي چې موږ د څه لپاره دلته یو او کوم هغه ځانګړي شیان موږ لرو چې کولی شو هغه له نورو سره شریک کړو. زما مور او پلار مومن خلک دي خو کله چې زه بې لاسه بې پښو نړۍ ته راغلم دوی حیران او کیچ وو چې زما په څیر د یو انسان له خلقت څخه به د خدای موخه څه وي. په لومړیو کې دوی فکر کاوه چې زما په څیر د یو انسان لپاره به امید او راتلونکي وجود ونه لري او زه نشم کولی چې یو عادي او ګټور ژوند ولرم. خو نن ورځ زما ژوند د دوی له تصوراتو څخه اوښتی. هر ورځ ډیری شمېر کسان ماته ټلیفون کوي یا هم د ایمیل له طریقه راته لیکونه لیږي. دوی چې کله ما په هوایي ډګرونو هوټلونو او یا بل هر ځای کې ویني ماته نږدې کېږي ما په غېږ کې نیسي او ماته د دې ډاډ راکوي چې زه د دوی په ژوند کې د یو مثبت تغییر دلیل یم. دا هغه څه دي چې زه له زړه پرې خوشحالیږم. په لومړیو کې هغه څه چې ما او زما والدین نه شو درکولی هغه دا و چې موږ نه پوهېدو چې شاید زما معلولیت هم یوه الهي ډالۍ او د رب مهرباني وي. په ښوونځي کې به مې ټولګیوالو د یو عجیب او فضایي انسان په نوم یادولم. زه یو انسان وم او زړه مې ډېر غوښتل چې د نورو په څېر عادي واوسم مګر د دې کار لپاره ما ډېر کم چانس درلود. زړه مې غوښتل نور خلک ما د خپل ځان په څېر وګڼي. زړه مې غوښتل د دوی په منځ کې ځانګړی ځای ولرم مګر هر وار به له بسته وره سره مخ کېدم. کله مې چې وغوښتل خپل ځان مې ټولګیوالو ته نږدې کړم د خپل ژوند لاره مې پیدا کړه. زه یوازې وم د ښوونځي په یو کونج کې به یوازې په خپل ویلچر کې ناست وم. ډوډۍ به مې هم په یوازیتوب کې خوړله ډېره سخته وه. د ژوند محدودیتونه او مجبوریتونه مې له حد څخه اوښتي وو خو زه مجبور وم چې له دې هر څه سره ځان عادت کړم. زما ټولګیوالو به فکر کولو چې زه د جسمي معلولیت ترڅنګ په ذهني معلولیت هم اخته یم. هغوی به تل له ما څخه لرې ګرځېدل مګر ما به تل هڅه کوله چې ځان دوی ته نږدې کړم له دوی سره خبرې وکړم. هر څومره به چې دوی ته نږدې کېدم هغوی به په دې باوري کېدل چې زه یو فضایي موجود نه یم بلکې د فکري لحاظه د دوی په څېر یو انسان یم. زما خوښېدل چې له خپلو ټولګیوالو سره خبرې وکړم. کله به چې له دوی سره غږېدم خپل ټول فکر او تمرکز به مې خپلو خبرو ته راغونډولو. ورو ورو همدا خبرې زما لپاره د بریا په کلۍ باندې بدلې شوې. حقیقت دا دی چې موږ هر یو ځانګړتیاوې لرو. موږ باید خپلې ځانګړتیاوې وپېژنو او هغوی له نورو سره شریکې کړو ترڅو د بریا ټولې دروازې زموږ پر مخ خلاصې شي. 37 کلن نیک اوس په کالیفورنیا ایالت کې له خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. میرمن یې د کور چارې سمبالوي او دی د کتابونو په لیکلو او د خپلو ویناو په چمتو کولو لګیا دی. آیا اوس هم فکر کوئ چې په ژوند کې د ناممکن په نوم څه شته؟ نه، هیڅ کله نه. کله چې قوي هوډ او اراده موجوده وي هیڅ هم ناممکن نه دي. د ناممکن کلمه له خپل ژوند څخه لرې کړئ. ستاسو په وجود کې ستروالی او عظمت پروت دی. که په پوره ډاډ او میړانه د کوم هدف په لور حرکت کوئ هغه ته به حتما رسیږئ.